د بلخ ولایت مقام په نوبتي او مشورتي غونډه کې د دغه ولایت مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس له ګډونوالو سره مهمې لارښوونې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې غونډې ټولو ګډونوالو علماو او مسؤلینو ته ورسپارل شوي مسؤلیتونه باید د شرعي اصولو له مخې ترسره شي. نوموړي له مسؤلینو وغوښتل چې د اداري غونډې مصوبه دې په جدي توګه پلي کړي او په غونډه کې د لارښوونو په پام کې نیولو سره دې له خپل سالم فکر څخه هر اړخیزه ګټه واخلي او دغه راز یې د غیر ضروري لګښتونو په مخنیوي هم ټینګار وکړ. ورته مهال د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي سلطان محمد سعید د تېرې غونډې د مصوبو په اړه خپل اجرایي راپور وړاندې کړ. د غونډې په لومړۍ برخه کې په روانو موضوعاتو بحث وشو او د بېلابېلو ادارو مسؤلینو په نوبت سره د خپلو ادارو اړوند د فعالیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه راز یې ځینې نیمګړتیاوې په نښه کړې او د خپلو فعالیتونو د پرمختګ په اړوند یې راپورونه وړاندې کړل. په یاده غونډه کې د متحد ښارګوټي د سړک پلانوالي، د روضې مبارکې د ځینو جوړښتونو بیارغونه، دغه راز د یاد جامع جومات مرکز ګرمي سیستم د پرمختګ، د بلخ ولسوالۍ له څلور لارې سره د یوځای شوي 1050 متره مربع ځمکې د نرخ په اړه او دغه راز د مادر روغتون د بیا ځلې فعالیت د مدیریت په اړوند راپورونه وړاندې شول. د غونډې په پای کې د بلخ ولایت مرستیال والي د یادو موضوعاتو په اړوند لازمي پریکړې وکړې او د دغو مسایلو د حل په موخه ځینې کمیټې هم وګمارل شوې چې له دې سره دغه غونډه هم پای ته ورسېدله.